ادیو ادي ماکس د نن وړی و هغه د جنۍ مور څه ویلې ویل هلک مو نه دی خوښ نو بیا تا څه ورته ویلې ما ورته ویل زمونږ هم نه دی خوښ اوس څه وکړو د کوره یې وشړو ښه یو 100 روپۍ خو راکړه چې د شپې بنډل خو پې پاله کړم په هغه به ګزاره کوو یاره څه وکړو اوس مجبوري ده نو هغه ځوانان چې د شپې ناوخته ویده کېږي یا خو ستر هیلې لري او یا یې د شپې بنډل فال کړی دی احمده زمونږ ګاونډی هره ورځ خپله ښځه پارک ته بوځي ته یې ولې نه بوځې زما هم زړه کېږي چې بوځم خو د هغه مېړه نه یې ډارېږم یا کله چې نیمه شپه د اطاق ګروپ مړ وي او ته موبایل راواخلې او مسنجر یا واتساپ پکې راواړوې نو دا ماشي به د سکرین نه داسې تاویږي راتاویږي ته به وایې چې د دی د خور سره چټینګ کوي शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर सबको पता था मैं कमजोर हूँ मैं इसलिए ژمی هم راغی بس په یو رقم نور ګزاره کېږي چې یا خو بړستن یې دوه وي او یا په بړستن کې دوه وي یار قاری جی کور کې وې مکنه چې دا دویم واده راله وکئ نه مړه ولې یار دا ولنې خو را لاسم نه کوي څنګه یې خو سر کاکا ته بیا ولې زنګونه راوهې ما درته ویل چې زما لور به تا کره نور نه درځي نه درځي نه درځي دا ته چې وایې چې زما لور به تا کره نه درځي نه درځي نه درځي سخت خوند راکوي یاره احمده داسې ښایسته فلم وکنه که لیدلی دې وای په سترګو کې به دې وښکې ورته راغلي وي ښه د فلم نوم څه و د اینډ